الرحمن الرحیم قصص النبیین الجزء الثانی دعاء نوح دعا د حضرت نوح علیہ السلام. واجتهد نوح کثیرا کوشش وکړو نوح علیہ السلام مبارک ډیر. وبقي يدعو قومه او باقی پاتې شو یعنی رابلل به قوم خپل زمنا طویلا ډیر موده. واجتهد نوح كثيرا وبقي يدعو قومه زمنا طويلا. حضرت نوح علیہ السلام مبارک ډیر زیات جدوجہد کو خپل قوم ته ډیر مودې پورې دعوت ورکولو، یعنی ډیر موده پدې کې ډیر زمانه و چې دعوت ورکولو. مکث نوح فی قومه، مکث تیر کړل نوح علیہ السلام فی قومه په قوم خپل کې الف سنة زر کاله الا مگر 50 عاما یعنی 50 کاله نه، یعنی 50 چې زرو نه چې 50 وباسي نو څو راځي 9.5 کاله، 9.5 کاله دعوت ورکړي. یدعوهم الی الله چې دوی به رابلل الله رب العزت ته، یعنی تیر که نوح علیہ السلام په قوم خپل کې 9.5 کاله چې دوی الله طرف ته بلل دعوت ورکولو. لیکن قوم نوح علیہ السلام قوم لم یؤمنوا ایمان رو نړه. ولم یترکوا پرې نخود العبادة الاصنام عبادت د بوتانو. ولم یرجعوا او رجوع نکړه الی الله الله طرف ته. فإلی متى کم وخت پورې به ینتظر انتظار کوي نوح علیہ السلام الی متى کم وخت پورې به یرا ګوري فساد الارض د ځمکې فساد. الی متى کم وخت پورې یرا ګوري به الحجارة د کاڼي تعبدو چې عبادت کولی شي. دی خو د کاڼو عبادت کولو نو کم وخت پورې به ګوري. الی متى کم وخت پورې یرا الناس ګوري به خلق یأکلون خوري هغوی رزق الله د الله رزق ویعبدون غیره عبادت کوي د الله نه علاوه غیر الله ته عبادت کوي. نو کم وخت پورې به خلق ګوري او رزق د الله خوري او عبادت د غیر کوي. لماذا ولی لا یغضب نوح غصه کیږي به نوح علیہ السلام نه، یعنی ولی به نه غصه کیږي حضرت نوح علیہ السلام. انه بشک صبر یو کو صبرا ډیر لم یصبر صبر نه کوي احد یو کس هم مثله د پشان، یعنی صبر یو کو ډیر زیات صبر داسې صبر یو قسم نه کوي د حضرت نوح علیہ السلام مبارک غوندي. الف سنة زر کاله الا 50 عاما مگر 50 کاله یعنی کم. الله اکبر مطلب 9.5 کاله. الله اکبر الله اکبر. وقد اوحى الله او وحی وکړه الله رب العزت نوح علیہ السلام مبارک ته چې انه لن یؤمن بشک ایمان نه راوړي من قومک یعنی قوم ستا الا مگر من هغه څوک قد آمن چې ایمان راوړی دی، یعنی دی نه راوړي چې چا ایمان راوړی بس دی راوړی نور نه راوړي. وقال ویلی قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام لما دعوهم هر کله چې دوی راوبلل نوح علیہ السلام مرة اخرى بل ځل، یعنی هر کله چې دویم ځل راوبلل نوح علیہ السلام مبارک قوم خپل هغوی ته ویلي یعنی الله ته رابلل نو هغوی ویلي چې یا نوح ای نوح علیہ السلام قد یقینا جادلتنا تا جګړه وکړه مونږ سره فاکثرتا نو ډیر زیات دی کړه جدالنا جګړه مونږ سره فاتنا بس نو ته راوړه فاتنا بس راوړه ته مونږ ته بما په هغه څه تعدنا چې ته یې مونږ په هغې سره، یعنی چې په سم یری هغه ته راوله ان كنت کچرې یې ته من الصادقین د رښتینو نه. ویل چې ای نوح علیہ السلام یقینا تا جګړه وکړه مونږ سره نو ډیره زیاته دی وکړه، نو یعنی جدالنا
یعنی جګړه مونږ سره، بس فأتنا بما تعدنا، بس نو ته راوړه مونږ ته هغه څه چې ته یېروي مونږ په هغې سره، ان كنت من الصادقین، که ته یې د رښتینو نه، بس راوړه هغه. وغضب نوح لله، او غوسه شو نوح علیه السلام د پاره د الله، ویئس من هؤلاء، او مایوسه شو د دغو قوم، یعنی دوی نه مایوسه شو. وقال ویلې چې اللهم یا الله لا تترک مپرېږده علی الارض په ځمکه باندې احدا یو کس هم من الکافرین د کافرانو نه. غوسه شو نوح علیه السلام د پاره د الله، او مایوسه شو د دوی نه، ویلې چې یا الله مپرېږده په دې ځمکه کې یو کافر هم